نن د خیوي ولسوالۍ اړوند مرکزي بازار ته راغلی یم. د ډاکټر په حیث ورته یم چې کومه دوا د پاکستان نه راتله د دوا په نوم باندې یو زهر راتله سوچه غوړي پنیر ماسته شوده دا نوي مهاجرین چې راغلي دي دې سره زموږ بازارونه ډېر ښه شوي دي چې د هلمند نه راغلي د قندهار نه راغلي لکه د هغې ځای خلک د پنیر سره ناشنا شانته دي روډو راځي خپل وطن دی والله که څوک هم د وږې مړ شوی بل امنیت هم دی ماشاءالله سره ډېر امنیت ښه شوی دی او بل مهاجرون هم راغلي او دا خپل هم خورا خار شوی دی نو او ډېر زیات خوشحاله یې پکې دا زما مسله کې یادي که ډېر نه لږ زور سره کومک کوم یو دکان ورته جوړولو کوشش کوم انشاءالله درې مې ترې ووایه نو بس دا کوم ځای چې چا لاندې کړی و هغه بېرته دولت خپل ریم ونیو خو لا جوړ شوی نه دی سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. نن د خیوي ولسوالۍ اړوند مرکزي بازار ته راغلی یم. په مرکزي بازار کې تاسې ګورئ ښه جم و جوش دی. په دې وروستیو کې زموږ هیوادوال هم له بېلابېلو وطنونو راغلي دي او په خپل وطن کې میشت شوي دي. ډېر زیات خوشحاله یم چې په خپل وطن کې امن دی، سکون دی، ژوند روان دی او دا ولسونه تاسې ګورئ چې خوشحاله دي. لکه څرنګه چې هر یو قوم ته ورځي، هر سمت ته ورځي یا هرې ساحې ته ورځي یو قومي خوراک وي، د هغه ځای مشهوره خواړه وي. که تاسې خوست ته لاړ شئ نو ډنډکی، که کندهار ته لاړ شئ نو هلته بیا انار، همدارنګه که شینوار ته ځئ کړایي، او که دلته راځئ نو طبیعي خبره ده چې پنیرو سره به مخ کېږئ. پنیر یو ځانګړی خوند لري، لذت لري او جوړیږي له شیدو څخه. او په خیوي ولسوالۍ کې همدارنګه د رینو ولسوالۍ کې او په کونړ کې نورستان کې پنیرو ډېر باب پیدا کړی دی. دلته دغسې پنیر اجازه خو ده دغسې پنیر ډېر کم پیدا کېږي چې ډېر خوندور او ذایقه داره وي. تاسې دغه رنګ ته وګورئ. نوم مبارک دی؟ نوم یې خان روره. خان د کوم ځای؟ د خیوي ولسوالۍ. خیوي ولسوالۍ اړوند کومې قري؟ د سلامپور د کلي. سلامپور د کلي. ښه. پنیر څومره وخت کېږي چې خرڅئ؟ یاره روز داسې وي یو 20 کاله خواوشاوخوا کېږي. ماشاءالله 20 کاله د پنیرو؟ څنګه دی بازار یې څنګه دی؟ شکر الحمدلله ماشاءالله ډېر ښایسته بازار لري. خرڅېږي؟ شکر لاک شکر. من به څو دی دا اوس؟ ښه په دې 2400 روپۍ روره. 2400 افغانۍ یو من. یو من. او دې کې کمزورې پنیر مي؟ دې کې کمزوری پنیر مي لکه د هغې نه غوړ ټول کړی په 1314 روپۍ میلاوېږي روره. دغه پنیر چې تا ما باندې وخوړ دا څو دی؟ دا 2400 روپۍ روره. دا بهترینه. دا یو دی دې نه غوړ ټول شوی دی. دا بیا دی په 2213 روپۍ داسې میلاوېږي. 2213 دا خو ډېر تفاوت دی که نه؟ او دا چې دی بیا دا 2400 روپۍ دی. فرق لري که نه؟ دا ژیړ دی او دا سپین دی روره. اوس یعنې پنیرو کې چې ژیړ یي هغه ښه یي؟ هغه ښه یي، هغې نه غوړ نه ټول شوی سوچه شوی. او دا څنګه جوړېږي په ترتیب یې پوهېږي؟ یاره وروره په دې باندې موږ خاص نه پوهېږو، دا د فارمونو والا کورونو والا پرې ښه پوهېږي، موږ خاص نه پوهېږو. نه پرې پوهېږي؟ او که داسې کار وکړو چې ما تا دواړه یو ځای ته لاړ شو یاد یې کړو. دا ښه خبره ده چې موږ سبا په خپل لاس بیا جوړ کړو بازار ته بیا تولید کړو. او شودونه خو جوړېږي دونه ما اورېدلي دا هم اورېدلي. د 10 کیلو شودن تقریبا 800 ګرامه 1 کیلو پنیر جوړېږي وروره. او ښه کافي قیمته تمامېږي بیا هم نو. او که نه سوچه شی دی وروره. ها څنګه بیا دې غوڅ کړو؟ دا به د کاکا ته وکړي، د کاکا یې وکړي. ویې خوري؟ او ذایقه به یې هم څه وکړه؟ کیلو 350 روپۍ وروره. تو سره لانجه وکړه چې یو کیلو بیا زه هم معلومه ته ویم. دا تروش دی؟ دا خوږ والا وروره. دا یې خوږ دی دا وڅکه. دا خوږ دی؟ ها. ته څه پوه شوې چې خوږ دی؟ دا تازه دی وروره. ها صحیح ده. ما ته خو دا خوندوره ده. بس دا یو کیلو په نوم یو خوړ. وڅکه د لږ لیاقت وګوره. نه دا خیته خونې خوند کوي. دا بیمار کې شولو. نه دا خوند نه کوي. ما ته دا خوند نه کوي. زمونږ دا دی دا. او زم چې دین هم لږ کلک کېږي.
دینه چې بیکله کې یا هغه به اصل نه نه وي که نه هغه اصل نشته ها. هغه بل لږ وخت اوخته د درې میاشتو پنیر بیا بالکل د خیوي کونړ لغمان او نورستان دوی چې خلک خو دغه پنیر سره علاقه لري د نورو ولایتونو نه د څوک راغلي چې پنیر یې اخیستي یاره وروره داسې یو چې د هلمند نه راغلي د قندهار نه راغلي که د هغې ځای خلک د پنیر سره ناشنا شانته دي خو چې څه وخت راغلل دلته په چکرو باندې او پنیر یې وسکه نو ډېر دغه شو دا خوښمند شو انډیوال او ډېر خوښ شو دا شی نه نو اوس هم چې کله کله راشي موږ نه ډېر زیات پنیرونه وړو ها یعنی کار دې روان دی شکر الحمدلله نن به څومره پنیر خرڅ کړی یا نن ماشاءالله داسې یو چې 15 شپږ منه مو خرڅ کړي شپږ منه شپږ منه کې به څو ګټلي یا شپږ منه کې داسې یو چې ورو 15 شپږ سوه هم ګټي څه کم زیاته څه کم زیات شپږ سوه بیا خو انصاف دی نه شکر الحمدلله چې داسې انصاف ونه کړو خو بیا هم نه کېږي او ورسره مشروبات هم خرڅ لګوي بات سوچه غوړي پنیر ماسته شوده ډیره مننه خان خوشاله اوسه. الله دې ونازو کور دې ودان الله هم هر کله راواله خبرې اترې مو سره وکړلې او ډېرې خوږې خبرې دې راته وکړلې خوشحاله شوم خوشاله اوسه مننه الله هم هر کله راواله مننه خوري خوشاله اوسه ما دې خپل خیرات کړی شی ورته بېرته ورکړم چې واله وروره ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ د خیوي ولسوالۍ اړوند دغه د بازار انځور تاسو ته وړاندې کوو راسره پاتې شئ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو د خان خبرې خو مو واورېدې راځئ د پیرودونکو خبرې هم واورو چې د پنیرو په شوق راغلي او پنیر یې دلته یې وخوړل او وایم غوښتل دواړه ستړي مو شئ په خیر راغلئ ستړی مو شئ هم په خیر راغلئ څه حالات دي الحمدلله ژوند چارې ښې دي وبخښئ نوم مبارک مو امید د کونړ ولایت څخه کونړ ولایت څخه کونړ کې هم پنیر کېږي کېږي خو ولې د دې ځای چې کومه ذایقه او خوند دی دا بیا هلته نه کېږي ځکه چې د دې ځای څخه موږ چې کله ننګرهار ته راځو بیا کور ته چې ځو نو د دې ځای دا تحفه ځان سره وړو پنیر ځان سره وړئ پنیر وړي او د کونړ نه چې راځي ځان سره شي راوړئ با کونړ نه بیا آزاد داسې چارمغز دی او بعضې خلک دنداسه خوښوي بعضې خلک جوار اوړه خوښوي بعضې خلک وچ سابه خوښوي که نه داسې خبرې دي دا روایت خپله مې وایي کونړ لوبیا د شیګل زما چې څومره تجربه ده د شیګل لوبیا او چارمغز دا ډېر مشهوره دي که نه او ډېر خوندور دي ما ترې نه خپله 2 من راوړي وو نو کور کې راته ویل چې دا دې کوم ځای نه راوړي وو نور هم راوړه ما ورته ویل مالې ختم شو هغه یو چانس و چې را مې وړه پنیر دې اول وساکلو او بیا دې واغستلو ذایقه یې درته خوند درکړه که څنګه بس د دې خدا همدا ذایقه ده چې موږ به ټول مینې یو او 100 روپۍ اشاره کې درکړه چارک خدا ډېر ښه موږ سره خو مراد هم کوي ولې ټول وطندار سره مراد کوي خو موږ دایمي کاکانې موږ سره بیا لږ ښه دی زه هم دایمي شم که نه په څو بیا راکړي نو 600 روپۍ چارک ورکوې نو 600 چارک او یعنی ستا خبره دقیق ده نو 1 روپۍ ګزاره نشته پکې ما چې خوشحاله یې چې ګزاره راسره کړې کومه ده ګزاره بس هغه چې کوم ګزاره کوي د ملاس کې مې نیولې ده د داسې وایي چې چارک قدر موږ ته په ذایقه کړه هغه چې ما دې مولا کافي زیات راکړو 2 ځلې راته غوڅ کړه او دا خو وزن لري دا خو چې هغه خو نه اوس چې دی که دا وتلې دا د 50 یا 500 روپۍ به وي که نه همداسې به وي همداسې به وي که نه دومره خو په موږ باندې وخوړو همدا ستا خبره زموږ لپاره بس دی نو چې موږ یې هغه کوو دلته ذایقې چې کوو خیوې ته راغلي او ګڼ شمېر هېوادوال اوس ګوري چې د ګاونډي هېواد پاکستان نه راستانه شول دغه وطن پې ښکلی ښکاري څومره ورته خوشحاله یې په امن کې ژوند روان دی والا د بې حده زیات ورته خوشحاله ځکه زمونږ اورونه دي که الله روکړه دا بر دي پوه شئ خو په دې خاطر ورته خوشحاله یم که الله پاک راولي دا زموږ خپل وطن په خپلو پښو ودرېږي د بل وطن د احتیاج او محتاجۍ نه موږ خلاص شو نو دا به ډېره د خوشحالۍ او د کامیابۍ لارې موږ لپاره بالکل ډېره مننه یو پوښتنه په کار هم نه ده چې زه یې وکړم خو ذهن ته مې راځي
د افغان دولت له لوري د افغان دولت وروستیو کې دا پریکړه کړې ده چې د پاکستان سره دغه راکړه ورکړه بنده شي په دې خاطر باندې چې یو وخت زمونږ کوم میوجات چې ورسیږي هغوی دروازه بنده کړي چې د هغو میوجات شروع شي زمونږ هغه بیا د دروازه خلاصه کړي نو اوس یې مطلق بنده کړې ده دې ته په کوم نظر یې چې ښه دی که نه نو زه به درته دوم نه وایم د خپل تجربې په اساس باندې چې کوم وخت کې زمونږ ضرورت یې هغوی دروازه بنده یا کوم وخت کې چې بیا د هغوی خپل ضرورت یې دروازه خلاصه پرېږدي نو د دونه درته وایم چې زه خپله یو ډاکټر یم د ډاکټر په حیث به درته وایم چې کومه دوا د پاکستان نه راتله د دوا په نوم باندې یو زهر راتله نو څومره چې کلک بنده شي د هغو نه زموږ استاد د هېواد دپاره په دې خاطر ښه او ګټه ده چې اوله کې به موږ تاسو مشکلاتونه وګورو خو ولې ټول به دا فکر او تفکر پیدا کړي چې د خپل وطن دپاره زحمت وباسي او ښه باکیفیته هغه مواد چې به د پاکستان نه راتله همدلته انشاءالله چې جوړ شي بالکل ډاکټر صاحب ډېر ښه خبره دې وکړه چې ډاکټر یې هغه زما یو خبر هم ده بعضې وخت کمیټونو کې خلک راتلي کي ما ته چې کوم یو شخص داسې یو پوه سړی لاسته راشي بیا یې په اسانه نه پرېږدم ډېرې پوښتنې دي نه کوم که نه نو یو پوښتنه مې ذهن ته راغله تا دا وویل چې د پاکستان نه په نوم دواګانې راتللې نور هېڅ کیفیت یې نه و ولې موږ او تاسې په مشتریانو باندې دا خرڅول ولې د دې مخه هم نه نیوله مخ داسې دی چې جناب محترم صاحب چې کله د افغانستان خپله دوا استعمالیږي او کله د مشتریانو ته یې موږ ورکوو نو د دې کیفیت ډېر اعلی دی خو ولې قیمت لږ ټیک دی زموږ استازو دا خلک چې دي غریبانان دي د دې اخیستل او د خلک چې د غریبانان د غریبۍ په وجه باندې د دې دوا اخیستل نشي کولی په دې خاطر هغه دوا ته غاړه یې خوستله هغه دوا به یې خوړله هغه که به ښه راغله که بده به راغله مریض به ښه شو او که بد نه به بدتر شو خو ولې خلکو به ویل چې زه دغه ډاکټر لږ ښه دی دوا یې ښه ده مثال ارزانه خرڅوي دې ته نه ګوري چې کیفیت د کومې دوا ښه دی مریضو سره ښه کېږي که نه ښه کېږي نو د هغې دوا د استعمال یو خاص علت دا دی زموږ احساس خلک غربت سره مخ دي او غریبانان دي بیکاره دي او ډاکټر صاحب اوس چې زموږ د هېواد ځینې فابریکو په کار پیل کړی د دواګانې جوړې دواسازیانې دي دغه کیفیت ته په کوم نظر یې چې کیفیت یې ښه دی که نه دی تا خپله تجربه کړې ما خپله تجربه کړې زه چې کوم مریضان لرم هغوی ته ما تجربه کړې او تعقیب لاندې مې نیولې دي د دې دوا نه کومه بده خاطره نه لري او ټول ترنه خوشحاله او راضي دي خو ولې چې دا قیمتونه لږ جګ دي انشاءالله زه امید لرم چې په آینده کې به دا قیمتونه هم ښه شي او د کیفیت به هم دې نه نور ښه شي ډېره مننه ډاکټر صاحب الله دې ونه کور مودان ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره یاستئ او دغه برنامه ګورئ راځئ د ښېوې ښایستونو او همدارنګه له ځوانانو سره خبرې اترې زموږ لا هم جریان لري درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی یو ډېر پخوانی هټیوال او زما نږدې ملګری هم دی نبي جان ده سره بیا ولاړم یو وخت مخکې 2-3 کاله مخکې مې یو مرکه ورسره کړې وه او دا ځل بیا ورته راغلی یم سلام سلام مو شئ په خیر راغلی ستړي مه شئ په خیر راغلی څنګه یې او ښېوې ته په خیر راغلی ډېره مننه ډېر روغ و جوړي خوشحاله اوسئ الله تعالی دې همداسې سلامته لره څنګه دي میوجات څنګه دي میوجات شکر دی ښه ډېر دي پاکستان لاره چې بنده شوي ښه ډېر دي ښه ډېر دي خوشحاله یې ورته ډېر خوشحاله یې ځکه چې زمونږ وطندارانو ټولو ښه پرېمانه انګور مو خوړل او مڼې مو مالټه هم خدای رسولی زمونږ خپل او خپل پیداوار هم دي د ننګرهار بالکل زنده‌باد زه همدا خبره کومه که غواړئ چې افغانستان او په ټوله کې زموږ دغه ټولنه زموږ افغانان په خپلو پښو ودرېږي دوه لارې دي یوه دا چې تعلیم ته مخه وکړو بله دا چې د خپلو حاصلاتو او د خپلو تولیداتو ډېر استعمال وکړو ځکه ګټې په خپل افغانستان کې پاتې کېږي او زموږ زمیندار ته ورځي او زمیندار څوک دی زما او ستا ورور
نو څنګه د ستا کار روزګار څنګه دی زما شکر دی ښه دی فضل ډېر روان الله دی. دی ډېر ښه دی او زامن دې څنګه دي زامن به سره مصروف دي که نه او دي زامن را سره مصروفه دي یو تم دا ریړۍ ودرولې آفرین او ماشاءالله بل شینه ته مالته ودرولې دا دوه ما سره دي ښه او یوازې میوجاتو ته راغلی مخکې خو ستا خوراک پروشیم وه اوس هغه دغه اقتصادي وزن خانه ده اقتصادي وزم خانه ده څنګه دی دغه یو من مالټه اوس په څو ده دا په 4.5 4.5 افغانۍ دا د شیګل مالټه ده ښه شیګل ده او ها شیګل کې اوس مالټې کېږي ماشاءالله د افغانستان خاوره چې ده زرخیزه ده او او ډېر. هر څه چې ورکړي انشاءالله چې نه دی پښیماني او دا انار څنګه دی انار انار مونږه 300 روپۍ خرڅو کو 280 ما غوښتي 280 280 باندې اغستې دي درنو ملګرو دا وګورئ خلک خو چې دی کې یو من دي خو زه یم چې 2 من نه یو څه به کمي ځکه ډېر کافي وزن دی دا او څومره ښایسته دي داسې لږ ننداره وکړې د دې که چېرته دا په بل هېواد کې د 1 کیلو وزن قیمت به همدومره وي لکه څومره چې د دې بس دی او بالکل د خیوي حالات څنګه دي نن سبا شکر دی ډېر امنیت دی او ډېر ښه بازارونه دي او دا نوي مهاجرین چې راغلي دي دې سره زموږ بازارونه ډېر ښه شوي دي ښه مهاجرین خو ورته مو یا خو زموږ ستاسې ورونه دي او اوس خو ورونه دي ځکه مهاجر خو هلته و چې بل هېواد کې پراته اوس خپل هېواد کې پراته دي نومونه بعضې ونومول شوي دي او زموږ افغان ورونه چې په دې وروستیو کې خپل هېواد ته راستانه شوي دي هغه نو په رښتیا هم وړاندې ما یادونه وکړله چې کله هم په یو ځای کې انسانان ژوند کوي هغه ځای پرې ښایسته ښکاري موټرې ورسره ډېرې شوي کاروبار ورسره ډېر شوی دی بالکل او جمع جوش ته وګوره د خیو ولسوالۍ دې بازار ته وګوره د ولسوالۍ بازار دومره ګرم نو هېڅ امکان نه لري دا د هماغو افغان کډوالو برکت دی چې په دې وروستیو کې خپل هېواد ته راغلي دي نبي جانه څنګه دی د خیوي د ولسونو مینه نن سبا خپل منځو کې ډېره د طالبانو سره ډېره مینه پیدا شوې ده ها د حکومت سره ډېر اماراتو سره ډېره مینه پیدا او د نظام اړوند سره وغږېږي نظام څنګه دی خوشحاله یې ورته نه نظام نه ډېر خوشحاله څوک بې ځایه حرکت نشي کولی آفرین او تاسو خو مزاحمت نه کوي نه شکر دی موږ سره کومک کوي او مزاحمت نه کوي بالکل یو وخت کې د نظام یو پریکړه شوې وه چې 3 متره د دې خوا د سړک هغه شي دا یې جوړ کړو که دې پام کړي دلته به ستاسې سودا پراته وه او دا 3 متره دې خوا ته او 3 متره هخوا ته نه و خو 3 متره یې ووایه نو بس دا کوم ځای چې چا لاندې کړی و هغه بېرته دولت خپل ریم ونیو خو لا جوړ شوی نه دی دا دی که نه ولې نه دا خو دی اخوا نه دی اخوا ته هم جوړ شي دا جوړ شو دا جوړ شو اخوا ته هم جوړ شي خدای مهربانه دی هلته به انشاءالله چې کار روان هېڅ خو نشي کېدی چې په یو ځل باندې ټول کارونه ډېر کارونه وکړه دا د ولسوالۍ سړک وګوره نوی سړک یې جوړ کړو ډېر ښایسته ښه ډېره مننه کور دې ودان وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته وروستۍ کې دغه پیغام لرم چې هر د افغانستان هر وګړی باید تعلیم ته مخه وکړي او کار په خپل کاروبار ته ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره کور دې ودان راځئ خیوي بازار در باندې ګورم د دې ځي ولسونه در باندې ګورم او نن درته ښایم چې په خیوي ولسوالۍ کې په وروستیو کې کوم کارونه شوي دي راځئ سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو لکه څرنګه چې په پیل کې ما یادونه وکړله نن له ښه بخته خیوي ولسوالۍ ته راغلی یم او په خیوي ولسوالۍ کې بیا دا دی یو مشهور ځای ته راغلی مشهوره ځکه چې د لاوري استاد نوم به ما اورېدلی وي د دې خپل نوم لاوری نه دی د دې نوم یوسف خان دی خو په لاوري استاد ځکه مشهور دی چې دې کار او کسب په لاور کې زده کړی و کله چې د هغه ځای نه راغی دلته نو په دې نوم باندې ډېر مشهوره و اوس چې په خیوه کې او په دې شاوخوا سیمو کې چې د چا نه پوښتنه وکړي چې لاوری استاد پېژني هغه به دستي ته وایي چې هو هغه موټرسایکل والا نو کافي زیات خدمت یې کړی دی او کافي زیات دغلته پاتې شوی دی له همده سره خبرې اترې کوو سلام وعلیکم سلام مخلص صاحب ستړي مه شئ ډېره مننه الله دې وکړي چې روغ صحت او ښه وخت ولرئ په خیر راغلی استاده زه خو دې پېژنم چې محمد یوسف نومیږي
خو زه په خپله ژبه باندې خپلو هېوادوالو ته ځان معرفي کړم. السلام علیکم درنو لیدونکو، زه محمد یوسف د خیوې ولسوالۍ اوسېدونکی په خپله خیوهوال یم. خیوهوالې نو زه چې تخلص خو دې چې د نه ښکاري استاد جي. تخلص خو مې دلته لیکلی لاهورې استاد دلته یې لیکلی دا خلک راځي برم دی او دلته لوحې همداسې راوړي دلته یې خطا کوو نو بس د لاهورې استاد دا خو لقب دی که نه ځکه د لاهور نه دی یو کسب یې راوړی دی او دلته د دې خو داسې و چې زه کله لاهور نه راتللم مخکې دلته خلک په تمه و چې یاره دلته یو مستري راځي یوسف خان کوم ځای نه راځي لاهور نه راځي کوم ځای نه راځي لاهور نه راځي. زه چې کله دلته راغلم او ما خپل کار سټارټ کو شروع مې کو بسم الله مې وکړلو نو هغې نه وروسته دغه د کم کمپنۍ والا چې و په امیر صاحب حاجي صاحب دی و حاجي صاحب احمدشاه او حاجي صاحب عبدالله او حاجي صاحب امین دی و د دې زما نوم نه پېژندو نو د دې په زما په لوحه کې لیکلي و لاهورې استاد نو ما هغه ورځ وه نن ورځه پورې بس لاهورې استاد شولم او دلته لګېږي. خپل ځان دپاره تخلص څه غوره کړی او مخکې له دې چې لاهوري باندې مشهور شي؟ مونږ خو خپله په قوم کې صافیان او د خیوې ولسوالۍ کې اوسېږو د دې ځای د شامل کړي. او فکر کوم په قوم پشهیي که نه؟ قوم خو پشهیان یو یو خو دې صافیانو کې یو پښتانه صافي یو مونږ پشهیي شهر صافي. نه قوم هماغه یو دی خو ژبې هر ځای کې بدلي. شینواري اوس وګوره ځینې ان داسې دي چې دري ژبه کوي خو دي شینواري مومن دي او دري ژبه کوي نو دا خو قوم دی غځېدلی دي ځینې خلکو کډې وړي کونړ ته کونړ دري کابل ته. اصل کې خو مونږ خو کټ رشاړي پشهیان انشاءالله چې بس په خپل په دې قوم او په دې ژبه باندې مونږ ویاړ کوو خوشحاله یې الحمدلله شکر د شکر ځای دی چې یو پېژندګلو لرو یو قوم لرو. بلکل خدای دې خله را همداسې اوسي. استاده دا راته وایه چې کار روزګار څنګه دی ژوند څنګه روان دی؟ بس مخلص صاحب الحمدلله د خاص کر کې د خیوې ولسوالۍ زموږ دغه نورونه پشهیرونه چې څومره دي پښتانه دي یا بل ځای نه خلک راځي دغه په موږ باندې کار کوي او ډېر په ډاډ سره راځي او موږ هم په پوره اطمینان سره او په ایماندارۍ سره ورته کار کوو او بس اولس هم خوشحاله دی او موږ هم خوشحاله یو. ځینې ځوانان اوس هم استاده په دې اندي چې ګواکې په افغانستان کې کار نشته دی هغو ته ستا پیغام څه دی هغو ته د وینا څه ده چې آیا په رښتیا هم افغانستان کې کار نشته؟ نه دا غلطه خبره ده چې څوک وایي چې افغانستان کې ګوره موږ لاهور نه راغلو هلته زما 15 ورونه ملته یو مې ځان سره راوړو 4 هلته پاتې شول. زموږ د مشر ورور حاجي صاحب نادر خان خپل ځای و د خورۍ او د ټولو ښه کاروبارونه او هر څه موږ بیا هم دلته راغلو. ولې راغلو؟ خپل ملک مو خوشحالېدلو او هلته هم ښه کاروبار و د هغې نه الله یو په سله ښه کاروبار راکړو. څوک چې وایي کاروبار نشته او دا نشته بس هغې بیچارهګان د هغې ځای نه خبرې کوي د خپل ځان نه خبر نه دي. ولې نشته هر چیز کې کاروبار شی وروره یو هنر زده کړي یو کار کسب زده کړي یا کمه روپۍ ولري یو تجارت شروع کړي او زما په ان تجارت چې کوم دی دا د ډېرو پیسو ته اړتیا نه لري. بلکل ځکه د لږو نه شروع کېږي الله پکې برکت ده چې صرف همت پکار دی. بلکل استاده زما هغه ورځ هم یاد شي چې کله ته د لومړي ځل لپاره راغلې هلته یې دوکان جوړ کړو هغه دوکان بیا 2 شو که نه هغه دې ورور ته پرېښودو بیا دلته چې راغلې دا دوکان بیخي شړو او یعنې هېڅ هم دلته نه و که نه هغه دې اوس الحمدلله پکې په لکونو حساب دی او همدارنګه 15 موټرسایکلې ولاړې دي شاګردان دي ژوند روان دی. دا خو داسې دی چې ورو زموږ دا نور مهاجرین وروڼه راځي استادان دي او که څوک هم استاد د ستاسو د پروګرام د لارې نه زه ورته وایم چې څوک استاد ری دي شي زه ورته کاروبار برابروم هېڅ خبره نشته ښار کې برابروم ورته کابل کې برابروم کونړ کې برابروم نورګل کې چې چېرته کوم ځای د مغې ځای نه زه خلک ورته برابروم مشکل نشته زه ورته برابروم دوکان ورته جوړوم که پیسې ونه لري آیا ورسره کومک هم کوم دی اوس پیر ما سره به ونه کړي ولې نه دا خو خپل دوکان دی. ډېره مننه استاد الله دې ژوندی لره. وروستیو کې هغه څه چې ستا په زړه پاتې یو ما پوښتلی نه او غواړې خپلو هېوادوالو سره شریک کړي؟ زه خو بس د هېوادوالو نه دا یو هیله لرم چې څوک دغه فلحال پاکستان کې پراته دي او تنګول شروع کړي زه هغې ته خاص کر کې دا پیغام لرم ورونو راځئ خپل وطن دی والله که څوک هم د وږې مړ شوی او څوک هم وږی نه مړ کېږي دلته هر سړی پوله پټۍ لري که څوک نه لري ورته ورکوي افغانان ښه مینه ناک خلک دي او خاص کر کې الحمدلله الله شکر دی د الله ډېر الله نه راضي الله موږ ته یو داسې حکومت راکړی چې هر ساعت لاسرسی هم کوي او ښه او با اخلاق او اسلامي شریعت سره د غریب هم پوښتنه کېږي او د هر چا پوښتنه کېږي په بخاري وختونه اوس نشته مخلص دی. ډېره مننه. شکر دی ټول خوشحاله دي او زما په لایق چې اوس هم درته وایم که څوک مسلک دا زما مسلک یاد دي که ډېر نه لږ زه ورسره کومک کوم یو دوکان ورته جوړولو کوشش کوم انشاءالله
که غټ نی وړوکی ورو به خدای به الله غټي دې همدغه خپل اخلاص ضرور رسي مننه. کور دې ودان د لاوري استاد ورته وایو د محمد یوسف لاوري استاد خبره ده که څوک وایي چې زه دا کسب یاد لرم او یادول غواړم نو زه په خدمت کې امرادي شي او دلته دې ما سره اوږه په اوږه ودرېږي ډېره مننه خدای سلامت لره کارونه دي دا دریم ته مې اراده کړې ده انشاءالله د نورګل ولسوالۍ کې د الله رضا یي په همدې میاشت کې یو نوی دوکان فساد به زما د خیر سره او ولې نه منشیتوب به ما ته راکې بالکل بالکل فساد ته په زموږ رئیس مخلص صاحب ډېره مننه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره یاست او دغه برنامه ګورئ راځئ د ښېوې ښایستونه هم در باندې ګورو او د نورو ځوانانو سره خبرې اترې کوو ټوکې ټکالې کوو تر تاسې رسو راسره پاتې شئ مخکې ورځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی زما په څېره کې چې تاسې خندا ګورئ نو هغه ځکه ده چې زه ډېرې مودې وروسته یو ځل بیا مامور صاحب خواته راغلی یم زما یو ملګري هغه مرکه کوله مامور صاحب که نه دی هغه ته وایي چې لکه دې ته چې ویم نعمت صاحب نوم دې څه دی اوس مې قابو ورته ویلی چې نعمت صاحب نوم دې څه دی څنګه یې ژوند چارې څنګه شکر دی ډېره ښایسته مامور چې زه کله ګورم خوشحاله شم خاندم داسې یو خوشروه انسان دی تاسو سره کله ګپ لګوي خپل منځ کې ګپ لګوي نه د سیده لکه د رورۍ پیزاره که نه او عزت چې ورسره ناصیب یاست ټول د رورۍ پیزاره ټوله کې سم د ورونو هغه هم ګپ لګوي کار روزګار څنګه دی ژوند څنګه شکر دی دی وروره بس ښه دی شکر دی شپې ورځې تېرېږي د الله نه ډېر شکر ډاکټر ته چې وایي چې ډاکټر صاحب کار روزګار څنګه دی هغه وایي شکر دی مریضان ډېر دي نه اواز سړه ده مریضان ډېر دي که نه نو زه وایم چې شکر دی تذکرو والا ډېر دي تذکرو والا افغان کډوال نه ویني را روان دي او ستاسې کار ورسره بیخي که نه دلته ما هم ځان سره مامور که که نه بس تیار ماموري راځه بس خبره به دوی کې 100 راکوي 200 راکوي د ورځې راکوي نقل درته چوکۍ اچوم تمام ورځ ریسي درته لیکم صحیح ښه خبره ده تیار زما خط بیا تا ته معلوم دی که نه دی خپله ورسره ځم زما په خط باندې څوک پوهېږي نه څنګه دی خوښه ده بس خوښ هم ده صحیح دی خبره ده بالکل یا به زه داسې کار وکړم معلم صاحب عزت به ځان سره کړم دلته بس زه به عریضه لیکم هغه به بېرته ترجمه کوي هغه ورسره ځي هغه به ځي ورسره ستا هم ښه کار جوړ دی بالکل وروره دلته راغلم یو څه چې ما نوي ولیدل هغه دغه سړک و چې دې بازار نه تر قومندانۍ پورې جوړ کړی دی ولسوالیو پورې هغه وخت چې کار دلته جریان درلود ته دلته وي همدلته وو دلته کار یې او کوو دا د کوز کونړ ښاروالۍ په مالي لګښت جوړ شو او تقریبا شپږ ورځې جوړولو چارې وي او اوس د سی بند دی او څو ورځې کېږي چې دا سیمنټ پاخه شي نو بیا به ګاډو له اجازه ورکړي یو 15 ورځې به کېږي چې همدغسې کېږي چې دا جوړ شوی دی ورځې کېږي او درنو ملګرو کله چې د ملکیت احساس وکړي او کله چې وغواړي چې دا زما وطن دی او آینده لپاره زما دا پکارېږي نو هغه بیا دغسې کارونه وي 15 ورځې وړاندې دا تکمیل شوی دی خو تر ننه پورې اجازه نه ورکول کېږي چې په دې باندې رفت آمد وشي ولې فقط د دې لپاره چې یو ځل دا سیمنټ چې دی پاخه شي بیا که عادي 10 کاله عمر کوي دا بیا 20 کاله کوي که هغه 20 کاله کوي دا به 40 کاله کوي دا نو د دولت له لوري چې هر چا دا پرېکړه کړې ده ښه یې کړې ده زه هم چې 10 ورځې نور هم ټال کړي بالکل همدغسې ده چې ماشاءالله ولسونو سره ډېر سهولت کې شل دوړې غبار روک شو نو دا ډېر غټ د کار او ښېوې ولس دپاره
ډیره مننه کوو د ښاروالۍ د کارمندانو نه مو تا نه هم ډیره مننه کوو. الله دې ونازو. په دې وروستیو کې خیوي بازار جمع جوش پیدا کړی دی. تاسې وګورئ چې رش دی پکې او د دنیا خلک ورته راځي. سات دې ورسره تېري خوشحالي چې دومره ګڼ شمېر افغانان په یو ځای ګوري خوشحاله ګوري. ډیر زیات بل امنیت هم دی ماشاءالله سره ډیر امنیت ښه شوی دی او بل مهاجرون هم راغلي او دا خیوه خپل هم خورا خار شوی دی نو او ډیر زیات خوشحالي پکې. د ولایت هغه نه کوو پوښتنه نه کوو دولت نه چې ولایت کې راته ده ولایت وجې ته کې ولې نه بس پوښتنه د ولس ورټولو زمان په ولایت هم شي د خیر او ماشاءالله خیو ولسوالۍ که څه هم ولایت نه دی خو د ولایت غوندې یو مثال لري. هر قوم ته پکې ځای ورکړی دی. تاسې د هغې نه د بیخي ډېره خلاصه ده. هر ځای نه چې څوک راځي میلمه راځي که هغه هر څوک وي که د درې نور وي که د کونړ وي که د لغمان وي که د کامې وي تاسې ورته خپلې دروازې خلاصې پرېښې دي ورته وایي چې راځئ دا خیوه ستاسې خپله ده پکې اوسېږئ. ګډ وطن دی او په ګډه به آبادو سره انشاءالله او د آبادي د خلکو په جمع جوش باندې پیدا کېږي د خلکو په کارونو باندې پیدا کېږي. ډېره مننه کور دې ودان. بس زما او ستا وروستۍ خبره به دا وي چې د خیره سره تل د کار ماته برابر که زه به درته راشم او 200 روپۍ دې اړي شو صحیح دی راځي نو خو 100 روپۍ عزت ته ورکومه که نه صحیح شو سل ستا سل د هغې سل د هغه به ورسره ځي یو نه به راغلی نه چې بل به چې به روان وي. ډېره مننه کور دې ودان. کامیاب اوسئ. مامور خان الله تا مننه استاذ الله دې ونازو کور مو ودان خوشحاله اوسئ. وبخښئ نو ستاسې په نمایندګۍ هم دې سره وغږېدلم. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره یاستئ. د خیو ولسوالۍ دغه خپرونه تاسې ګورئ. راځئ مخکې ورځو نورې کیسې مو اورو. زخته زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او دغه برنامه تاسې ننداره کړله. دا د خیو ولسوالۍ ده او په خیو ولسوالۍ کې بیا مرکزي بازار دی او دغه سړک چې دی ډایرکټ ولسوالۍ ته تللی دی. لکه څرنګه چې د دې ځای یو اوسېدونکي دا خبره وکړله چې څه د پاسه 15 ورځې وړاندې دغه سړک رغول شوی دی خو تر دې دمه پورې دا سړک سپارل شوی نه دی ګټې اخیستنې ته او انشاءالله چې په دې څو ورځو کې به وسپاري. دا ډېره ښه خبره ده ځکه چې اوسه پورې لا دا خام دی او تر څو چې خام وي نو باید ونه سپارل شي او دا د ښاروالۍ له لوري و. کور یې ودان هر چا چې دا کار کړی خدمت یې کړی دی الله تعالی دې ښاد او ودان لري. له تاسې مننه یو ځل بیا په تلو کې له تاسې زخته زیاته مننه چې راسره وئ او دغه برنامه تاسې ننداره کړله. زه محراب ګل مخلص او همدارنګه عبدالاحد کمال له تاسې اجازه اخلو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. د الله په امان.